څنګه پوه شو چې پر جنسي اعتیاد ناروغۍ اخته یو؟ دا جنسي روږديتوب یو ډول یې د لوڅو او فحش فلمونو لیدل دي. د لوڅو فلمونو د لیدلو معتادین په ورځني ژوند کې په خفګان او د ژوند په نورو برخو کې د ستونزو څخه ځورېږي. د جنسي روږديتوب نور ډولونه دا دي: خیالي جنسي روږديتوب. ډېری نارینه او ښځینه په خیالي جنسي ناروغۍ روږدي وي. دوی په خیال او فکر کې د یو چا سره جنسي اړیکې نیسي او د لاس، ګوتې یا نورو وسیلو څخه په ګټې اخیستنې خپل جنسي حرارت سړوي، چې د رواني، جسمي او ټولنیزو ستونزو سربېره ورته په یقیني توګه جنسي ستونزې پیدا کېږي، چې جنسي کمزورتیا او بې اولادي یې سترې بېلګې دي. د جنسي نزدېکت پر مهال سادستي حرکات ډېریږي. کسان د جنسي اړیکو پر مهال د لیونتوب حالت کې وي. که نارینه جنسي سادستي ولري، نو پر خپل مقابل جنس پر وړاندې له زیاتې جنسي بېرحمۍ او فزیکي ځورونې څخه کار اخلي. او که ښځینه جنسي سادستي ولري، نو د مقابل جنس پر وړاندې د غیر نارمل حرکاتو څرګندتیا او اوږدو او زیاتو جنسي اړیکو غوښتنه کوي او په موقتي لیونتوب حالت کې وي. له اندازې زیات جنسي اړیکه یا کوروالی. هغه نارینه یا ښځینه چې له اندازې زیات جنسي اړیکې نیسي پوه شي چې په جنسي روږدیوالي اخته دي، چې عوامل یې بیکاري او فقر او یوازیتوب دی. زیاتره هغه کسان چې جنسي روږدیوالی لري رواني ستونزې لري. که ستاسې خاوند د لوڅو فلمونو د لیدلو اعتیاد لري، نو کیدای شي چې د بېوزلۍ، یوازیتوب، خفګان، عصبانیت یا د ځان کمترۍ احساس ولري. که تاسې په جنسي اعتیاد اخته یاست، نو ممکن په ډېرې اسانۍ د ورته کسانو سره دوستان شئ، پرته له دې چې هغو ښه پېژندلي یا نه.